طبي سپارښتنې څه شی دي؟ کومې باید څه باید په نظر کې ونیسو تر څو د ډاکټر او د مریض ترمنځ ښه اړیکه رامنځته شي؟ د ښو اړیکو په رامنځته کېدو سره ډاکټر ښه تشخیص کولی شي او مریض ښه درملنه ترسره کیږي. نن زموږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب صفی الله مسکینیار میلمه دی چې د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص دی. ډیره مننه کوم چې له موږ سره د سکایپ له لارې پر لیکه کې دی. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی، ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، سهار مو په خیر. مننه کوم ښاغلی کمال صاحب، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې مخکې خبره تشریح کړه، موضوع تشریح کړه چې موږ به نن په طبي سپارښتنو باندې بحث کوو. یو شخص باید کومې طبي سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو ښه روغتیا ولري یا د ښې روغتیا څښتن واوسي؟ ډېر تشکر کمال صاحب. نن موږ په طبي سپارښتنو یا نېچرل اډوایس باندې خبره کوو. دا ډېره مهمه او جالبه موضوع ده. طبي سپارښتنې یا نېچرل اډوایس په حقیقت کې هغه لارې چارې دي چې د هغې په مټ باندې موږ کولی شو خپل روغتیا ته متوجه اوسو او په دې ټولنه کې د صحتمند انسان په صفت باندې ژوند وکړو. هر هغه څوک چې غواړي د ښې روغتیا څخه برخمن اوسېږي او په راتلونکي کې د ډېرو ناروغیو څخه دوی خوندي اوسېږي، د دې لپاره زموږ اډوایس یا توصیه یا درې مشورې دي. اول کې موږ یو نفر چې غواړي چې د ښه روغتیا څخه برخمن اوسېږي په راتلونکي کې د ډېرو ناروغیو څخه دوی خوندي اوسېږي، دوی باید په خپل ژوند کې 3 عادتونه مطلق بند کړي او په خپل غذایي رژیم کې یا په خوراکونو کې باید 3 خوراکونه دوی راکم کړي او په خپل ورځني ژوند کې 3 عادتونه او خوراکونه باید دوی اضافه کړي. اوله شماره 3 عادتونه چې دوی باید مطلق بند کړي هغه عبارت دي د الکول، نسوار او ټول دخانیات، چې هغه عبارت دي د چرسو، د سګرټو، د هیروینو، د پوډر او د شیشې څخه. په دومره شماره کې چې دوی په خپل غذایي رژیم کې په اصطلاح باندې دوی هغه عادتونه او خوراکونه راکم کړي هغه عبارت دي د غوړ، مالګه او خواږه غذایي مواد. او په درېیمه شماره کې چې دوی په خپل ورځني ژوند کې خپل عادتونه اضافه کړي یا خپل خوراکونه اضافه کړي هغه عبارت دي د منظم سپورت کول، د سبزیجات څخه استفاده کول او په کافي مقدار څخه دوی باید مایعات واخلي، په ډېره اندازه باندې باید وڅښي. ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب محترم. تاسو د مالګو او غوړیو یادونه وکړه. په افغانستان کې متاسفانه باید ووایو چې زموږ ډیری خلک د مالګې، غوړو او خوږو څخه ډیره پریمانه استفاده کوي. که څه هم چې په دې وروستیو کې خو د غوړیو قیمتونه یو څه جګ شوي وو، خو د دې سره سره که یو کورنۍ ته ځې، که یو چېرته ځې، که به درته ووایي چې یو ښه میلمه راځي هغو ته غوړي ور ډېروي قطښته، یا مثال بوره ډېره خوري. په ځانګړې توګه ځینې کسان دي چې بوره ډېر په شوق خوري. پرته له بورې نه نور هم هغه خواږه چې اوس نوي راوتي دي، مټایان دي، نور د هغه څخه ډېره ګټه اخلي. دغه 3 واړه چې تاسو یادونه وکړه ورته مثال چې 3 سپین رنګه دي لکه مالګه، بوره او غوړي، د دغو استعمال انسان ته څومره خطرناک دی او د دې په استعمال کې باید څومره احتیاط وکړو ډاکټر صاحب؟ ډېر ښه کمال صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه ده. ستاسو د خبرو په تایید باندې غوړ، مالګه او خواږه غذایي مواد دا ډېر خطرناک دي. هر هغه څوک چې په اصطلاح باندې د غذا خوري یا په دې غذایي رژیم کې د غوړ، مالګې او د دې ډېرو خوږو غذایي مواد څخه استفاده کوي، دا خلک ډېر زیانمن کېږي. او دغه 3 شیان چې دا تاسو ویلي دا سپین رنګ لري، هم غوړ، هم مالګه او هم خواږه شیان یا بوره، دا په حقیقت کې د انسان سپین دښمنان دي. که یو څوک وایي چې زه ځوان یم یا صحتمند یم یا له دغې 3 شیانو څخه پرهیز نه کوم، دا درسته خبره نه ده. هر هغه څوک چې په ځواني کې او په منځني عمر کې دغه د بورې، د مالګې او د غوړ څخه دوی په اصطلاح باندې اجتناب وکړي، خپل ځان وساتي، په راتلونکي کې دوی به انشاءالله د ډېرو هغه خطرناکو ناروغیو چې عبارت دی د وینې غوړ څخه، د وینې د لوړ فشار، د شکرې ناروغۍ، د قلبي ناروغۍ، د معدې تکلیفونه، دې ټول څخه به انشاءالله بیا دوی خوندي اوسېږي. او که څوک بې اعتنایي کوي، د مالګې، غوړ او د خوږو مواد څخه ډېره استفاده کوي، دوی په آینده کې امکان لري دوی به حتما د دې سرنوشت خراب دی او په آینده کې به د ډېرو ناروغۍ سره دوی کړېږي او ډېر ناروغۍ باندې مصاب کېږي چې وړاندې ما یادونه. بله ډاکټر صاحب، یوه بله مهمه خبره، ځینې خلک افراط او تفرید کوي. ځینې دي چې ډېره مالګه، غوړي او بوره خوري. د دې ترڅنګ ځینې دي چې هیڅ یې نه خوري. دغه هیڅ نه خوړل هم کومه ستونزه رامنځته کوي؟ او که نه مثال درته وایم ډاکټر صاحب، ډېر کسان دي بوره د سره خوري نه، هیڅ یې نه خوښېږي، مثال په کال کې یو 2 ځلې که بوره وخوري نور نه خوري. آیا د زیات خوږو نه خوړل هم ستونزه رامنځته کوي؟ مثال ځینې دي زیاته مالګه نه خوري، د مالګې نه خوړل بیا فکر کوم ډاکټر صاحبان تاسو پرې خبره ده چې بیا جاغور رامنځته کېږي. مثال د غوړو نه خوړل هم کومې ستونزې رامنځته کوي او که نه؟ دقیقاً کمال صاحب، دا یو مهمه خبره ده. هر څه چې الله تعالی پیدا کړي د ځمکې په سر باندې دا هېڅ د یو د حکمت څخه خالي نه دي. او دغه مالګه، بوره او غوړ چې دي دې ته هم د انسان وجود ضرورت لري. زه تاسو ته ژوندی مثال وایم، برین یا مغزه یا د انسان اعصاب چې دي دا د خپل د ژوند د بقا لپاره د ګلوکوز څخه استفاده کوي.
هیڅ امکان نه لري چې یو نفر وایي چې یا ګلوکوز نه اخلم یا زه بوره نه اخلم، بیا دا خلک نه مطالعه شي کولی، نه فزیکي کار کولی شي او نه په اصطلاح باندې هغه فکري تمرکز د دوی جوړ شي. یا همدا ستاسو خبرې په تایید باندې یو نیم منطقي موږ اوس هم په افغانستان کې د لویشت باغ کې د په اصطلاح هغه ځای کې د هغې اوبو کې مشکل دی، یا د مالګې کمبود لري، یا د جاغور تکلیف پیدا کوي. که خبره ستاسو د خبرو په تایید باندې دا ده چې د افراط او تفریط څخه هر څوک ځان وساتي. هغه غذایي رژیم چې څوک په اصطلاح باندې ځان تنظیم کوي په هغه کې هغه توازن او تعادل باید وساتي، نه ډېر کم او نه ډېر زیات په اندازه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب یو بل مشکل لوی مشکل چې دی هغه زموږ او د تاسو هغه د دخانیاتو استعمال دی، یا د سګریټو یا د ورته نور د چرسو ورته هغه شیان چې د اسلام مبارک دین هم منع کړي، خو په خواشینۍ سره دلته ډېر ترلاسه کېږي. ما هغه ورځ یو کس کیسه کوله، مالته دغه یو کوټۍ سګریټ په 2 افغانۍ اخلي، په 2 روپۍ اخلي، په 60 افغانۍ. مال په 60 افغانۍ هم سګریټ پیدا کېږي، وي یو اشتري ډېر یا تا د 100 نه هم کم پیدا کېږي. یعنې که ته ډېر جمن یې واخلي شاید درته ارزانه تمام شي. زه وایم چې د دغو سګریټو استعمال، د دغو دخانیاتو استعمال څومره اړین او مهم دی چې دا ترسره نه شي، او څومره اړینه مهمه ده چې دغه خپله دولت باید په دې باندې مالیه جګه کړي، خلک ورته لاسرسی ونه لري. یوه تر ټولو مهمه بله خبره دا چې ځینې کسان دي متاسفانه باید ووایم سګریټ خپله هم څکوي، خپله یې هم ځان په ګرفتار کړی، خو د نورو په منځ کې هم څکوي، په موټر کې، د کور په منځ، د ماشومانو تر مخ، د خپلې مېرمنې تر مخ، دې ته ورته نور هم دغسې کارونه ترسره کوي. په ټوله کې پوښتنه درته وکړم چې خبرې مې اوږدې نه شي ډاکټر صاحب، د دخانیاتو استعمال خپل انسان ته څومره ضرر لري، او د هغې دود چې نور تنفس کوي نور ته څومره ضرر لري؟ ډېر تشکر کمال صاحب. زه د الکول، نسوار او په مجموع کې ټول دخانیات د سګریټ، چرس، هیروین، پوډر او شیشه په دې باندې به موږ یو لنډه خبره وکړو. دا ډېر بد کار دی چې هر څوک دې څخه استفاده کوي. یا خو د انسان شخصیت د سوال لاندې راځي، بل ځواني پرې خرابېږي، او په ضمن کې ټول هغه اشخاص چې له دخانیاتو ځینې استفاده کوي دوی په آینده کې د ګڼ شمېر ناروغیو سره لاس او ګرېوان وي. د دې جملې ځینې به موږ یو څه په سګریټ باندې موږ صرف یو لنډه خبره کوو. اگر چې سګریټ څکول د عام وګړو په نسبت باندې داسې ډېر خطرناک نه برېښي، مګر همدغه سګریټ او په سګریټ کې چې کوم تمباکو دي دا زهرجن مواد دي، غالبا 2000 شاوخوا کیمیاوي مواد لري چې دې جملې څخه 80 قسمه مواد چې په دغه سګریټ او سګریټ په تمباکو کې دي دا د سرطان لامل ګرځي. او په ضمن کې نور زهرجن او کیمیاوي مواد هم په سګریټو کې شته، مثلا نیکوتین چې دا یو زهرجن خواص لرونکي مواد دي چې دا په اصطلاح باندې دماغ په احتیاط سره مقطع کېږي او دماغ ته زیان رسوي. او په ضمن کې د تار په نوم باندې سریښناکه نسواري رنګه مواد په سګریټو کې شته چې هغه په سږو کې تراکم کوي، په اصطلاح باندې راټولېږي او د سږو د سرطان لامل کېږي. او همدارنګه کله چې یو شخص سګریټ لګوي، د سګریټو د لګېدلو په وخت کې د کاربن مونوکساید په نوم باندې یو بې بویه او بې رنګه غاز دی، هغه تولید کېږي، په اصطلاح باندې ازادېږي چې دا بیا د زړه او د دماغ په رګونو کې مداخله کوي. او ټول هغه کسان چې سموکران دي، سګریټ کوي، 15% په واقعاتو کې دغه خلکو په وینه کې د اکسیجن په ځای باندې کاربن مونوکساید غاز په اصطلاح باندې انتقال کوي. او نور هم موادونه شته دي، زهرجن مواد دي، غازونه دي، مثلا امونیا، میتیلامین، پستیساید او ټولین په نوم باندې کیمیاوي زهرجن مواد دي او غازونه دي چې دا ټول د انسان د صحت لپاره مضر دي. ډېره مننه کوم. یو بل الهي نعمت چې د هغې څخه موږ متاسفانه دومره ګټه نه اخلو افغانان، په نور نړۍ ته که لاړ شي هغه د اوبو څخه ډېره ګټه اخلي، اوبه ډېرې څښي. په افغانستان کې معمول اوبه دومره خلک نه څښي. زه نه پوهېږم چې دا هم یوه دودیزه مسله ده که کومه بله مسله ده. ډېری کسان د چای څخه ګټه اخلي، دې ته ورته اوس خو دغه نورې انرژي او دغه شیان چې راوتي دې څخه ګټي. ډېر کم کسان زه ګورم ډاکټر صاحب چې اوبه وڅښي. دغه د اوبو څخه علاقمندي هم د ډېرو کسانو نشته ده، یعنې که د فیصدي وښیو په سلو کې 80% کسان دغه کار نه ترسره کوي. د اوبو څښل څومره ګټه لري او د اوبو څښل نه څښل څومره تاوانونه لري؟ بالکل کمال صاحب، دا یو واضح حقیقت دی. اصلا کې عامه پوهاوی نه دی شوی د اوبو په رابطه باندې. خلک د اوبو په مزایاو او په ګټو باندې خبر نه دي. اوبه چې دي دا د ژوند یو بنسټیز او مهم عنصر دی. په قرآن شریف کې الله تعالی فرمایلي دي چې موږ هر ژوندی موجود د اوبو څخه پیدا کړی دی، یعنې هر زیرو په جوړښت او په ترکیب کې به خامخا موجود وي. دا چې اوبه د کوم مرکبات څخه جوړې شوي دي، د اوبو په بیولوژیکي او کیمیاوي ځانګړتیا باندې خبره نه کوو. فقط زه یو لنډه خبره کوم د اوبو په کارولو باندې چې موږ اوبه څه قسم کار کوو او څومره پاملرنه موږ وکړو د اوبو کارولو ته، او اوبه وپېژنو چې اوبه څه شی دي. اول خو اوبه چې دی دا د هر د انساني موجود او د نورو موجوداتو د ژوند اړتیا ضرورتونه پوره کېږي. د ژوندي موجود د انسان تنده پرې ماتېږي او د هر یو ژوندي موجود ضرورت دی. هر نفر باید اول په دې باندې پوه شي چې په ورځ کې په څومره اندازه د دې وجود اوبو ته ضرورت لري. او دغه د وجود د اوبو د ضرورت چې دی دا په یخ او ګرمه منطقه د بدن په وزن باندې او د بدن په فعالیت پورې بیا دا توپیر لري. یو انسان غالبا 80% څخه کم او زیات د هغې د بدن وزن چې دی د همدغه اوبو تشکیلوي.
او یو نیم حالتونو کې موږ داسې ده چې روزانه موږ دغه شپه ورځ په موږ باندې تېرېږي، ساعتونه تېرېږي. یو اصطلاح د هغې ته انسسیبل لاز وایي. کله چې موږ تنفس کوو په اصطلاح باندې عرق او خولې کېږو، د بولو د لارې څخه د هر انسان د وجود څخه اوبه ضایع کېږي. چې دغه د اوبو ضایع کېدل چې دي دا په سترګو نه لیدل کېږي، دغه ضایع باید بېرته معاوضه شي. او که په مسن اشخاصو کې په سپین ږیري کې غالبا په 1 کیلوګرام وزن باندې 10 سي سي اوبه ضرورت دی چې باید واخلي، او په ماشومانو کې 55 یا 60 سي سي اوبه په 1 کیلوګرام وزن باندې باید دا خلک واخلي. اوبه یو حیاتي ماده ده، بغیر د اوبو څخه ژوند ناممکن دی. فقط په یو څو ټکو باندې او په یو څو خبرو باندې موږ د اوبو تعریف او توصیف نشو کولی، خو زه مهم یو څو ګټې د اوبو وایم. هر هغه څوک چې د خوب څخه راپاڅېږي او 2 ګیلاسه اوبه وڅښي، د دې د بدن داخلي غړي په حرکت باندې راځي، بالخصوص سهار د معدې تیزابیت کموي او د التهاب مخه نیسي. هر هغه څوک چې د غذا څخه نیم ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه وڅښي، د هضم پروسه ګړندۍ کوي او د هضم په پروسه کې مرسته کوي. هر هغه څوک چې اوبه مخکې د غسل څخه یو ګیلاس اوبه وڅښي، مخکې د خوب کولو څخه یو ګیلاس اوبه مخکې وڅښي، دا د قلبي حملو مخنیوی کوي. د اوبه څښل په بدن کې د زهري موادو مخنیوی کوي. ډېرې اوبه څښل د انسان مقاومت لوړوي او د میکروبونو مقابله کوي. اوبه څښل د انسان پوستکی ښایسته کوي. اوبه څښل چې دي په حقیقت کې د بندونو دردونه ښه کوي، او ډېر اوبه څښل انسان ته انرژي ورکوي. حتی انسان په اصطلاح د انسان پوستکی ښایسته کوي، هغه د مخ ګونځې چې دي هغې ته هم فایده کوي. په آخر کې یوه خبره اضافه کوم، د اوبو په رابطه باندې البته چې هېڅوک باید دې ته منتظر پاتې نه شي چې تر څو دې تندې احساس وکړي چې زه تږی شوی یم بیا اوبه وڅښي. هر سړی باید عادتاً د اوبو بوتل په لاس کې ولري، په کمه اندازه باندې په مختلف وختونو کې باید لږ لږ اوبه وڅښي، او دا روغتیا ته ډېر فایدهمند دی. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. ورزش کول هم تر ټولو عالي مهمه مسله ده. دلته چې تاسو ډاکټر صاحبان زه مېلمه کوم په خپرونه کې د دوی مهمه سپارښتنه یوه دا وي چې تاسو باید سپورټ او ورزش وکړئ. نو د سپورټ کول یا د ورزش کول څومره اړینه دي د روغتیا لپاره د انسان؟ ډېر شکر کمال صاحب، موږ خپل په خبره کې اوله مو ویل چې ورزش کول باید په ورځني ژوند کې خلک اضافه کړي. دا ډېرې ګټې لري. اول خو ورزش څه شی دی؟ ورزش ګڼ شمېر ګټې لري. منظم حرکتونه په معین وخت کې او په دوامدار شکل باندې هره ورځ اجرا شي، دغه حالت عبارت د ورزش څخه. ورزش ګڼ شمېر ګټې لري. هر هغه څوک چې ورزش کوي د دغه سړي یا دغه انسان داخلي او خارجي غړي فعال وي، ځکه هلته د وینې جریان چې دی دا په اصطلاح باندې نورمال پاتې کېږي. ورزش انسان ځوان ساتي. ورزش انسان حافظه قوي کوي، او د ورزش په وخت کې ځینې کیمیاوي مواد دي چې هغه د انسان په وجود په بدن کې جوړېږي، تولیدېږي، مقدار ډېرېږي او هغه د خوشحالي باعث ګرځي. ډېر کم خلک چې هغه ورزش کوي، سپورټمنان وي، هغه په ډپریشن او په انزایټي باندې اخته وي او د اعصابو تکلیف لري. هر هغه څوک چې ورزش کوي کاملا د هغه بره راوړي څخه چې د هغه جسم سالم اوسېږي، روح روان د هغه ډېر ارام اوسېږي. سپورټ یا ورزش کول روحي سترس له منځه وړي. هر هغه څوک چې سپورټ کوي د دوی خوب ډېر ښه منظم وي، دوی ښه په طریقه باندې خوب کوي. هر هغه څوک چې ورزش کوي، ورزش خلک دا خلک همیشه پر انرژي او استقامت لرونکي اوسېږي. او په ټوله کې موږ داسې باید ووایو هر هغه څوک چې یو ورزش کوي دا په ټولنه کې کاملا یو صحتمند انسان دی. بنا په دې ټولو خبره باندې هر څوک باید په خپل ورځني ژوند کې ورزش ته کافي وخت ورکړي او توجه وکړي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب د خوب یادونه مو وکړه. په دې وروستیو کې موږ چې ګورو دا ډېری ځوانان په ټوله کې به تر کومه حده پورې چې موږ لیدلي دي ځوانان ډېر خوب نه کوي، نه کیني. یو خو مسله دا ده چې ځینې ځوانان سره ملګري کېږي دایم د شپې تر ناوخته پورې کیني او هغه خوب ته دومره ارزښت نه ورکوي. بله مسله په دغه د 21مې پېړۍ کې ژوند کوو دا د سوشل میډیا یا د ټلیفون څخه ګټه اخیستل هم زښته زیات دود شوي دي، خصوصا په افغانستان کې ډېری خلک ترې ناسالمه ګټه اخلي. د شپې تر 1 بجې پورې تر 2 بجو پورې په ټلیفون کې دوی مصروف وي او خوب نه کوي. دغه د خوب کول یا استراحت کول هم د روغتیا لپاره څومره اړین او مهم دي؟ ډاکټر صاحب زما غږ اورئ؟ کاملا دا یو مهمه خبره ده. حد اقل انسان باید په شپه ورځ کې د 6 څخه 8 ساعته باید خوب وکړي. اصغري حد کم حد چې د 6 ساعته دی، د 6 ساعت څخه باید هېڅ وخت باید کم نشي. ځینې یو نیم غټ واړه مجبوریتونه شته دي، که څوک ډاکټري په شفاخانه کې نوکریوال وي یا څوک. بله ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په اصطلاح باندې یو ځای کې مسؤل اوسېږي، یو ځای کې پیره کوي، یو ډاکټر د شرعي یا یو ډاکټر صاحب غږ مو راځي، مخکې مو غږ پرېښو، مهرباني وکړئ تاسو مو خبرو ته ادامه ورکړئ که چېرې زما غږ لرئ. ما مخکې مو ویل چې حد اقل باید 6 ساعتونه خوب کم نه شي، خو یو نیم مجبوریتونه شته دي. که یو نفر محصل اوسېږي، درس وایي، مطالعه کوي، یا مجبوراً یو مریض ته څوک ولاړ دی، یو ځای کې څوک مسؤل دی، یو ځای کې پیره کوي، هغه خو جدا ځانګړې موضوع ده. ولیکن په دې کې زیات څو خبرې اضافه کوم. دا ستاسو خبره په تایید باندې د فیسبوک او د موبایل څخه ډېر استفاده کول، یا بعضې خلک فکر کوي چې زه ناوخته د شپې ودې کېږم بیا سهار ډېر وخت خوب کوم، دا هېڅ کوم ګټه نه لري. ښه طریقه دا ده چې د شپې وخت شي او سهار وختي شي، بیا سهار څوک خوب وبه نه کړي.
خوب کول د انسان حافظه قوي کوي. نورمال خوب د فند د حجراتو د ژوند موده ډیروي. نورمال خوب کول د وجود مقاومت لوړوي. نورمال خوب کول د وجود فزیکي فعالیت چټکوي. نورمال خوب روحي فشارونه له منځه وړي. او نورمال او کافي اندازه خوب کول په ذهني او جسمي لحاظ باندې په اصطلاح باندې انسان ته فایده رسوي. نورمال څخه دا ماده ده چې یو څوک په طبیعي ډول باندې خپل په طبیعت باندې ویده شي، د ګولۍ په زور باندې ویده نه شي، یا خپل ځان په اصطلاح نشه نه کړي. نو په څلوېښت ساعتو کې په شاوخوا روز کې حد اقل اول 7 ساعته که نه حد اقل 6 ساعتونه باید خوب کم نه شي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب په افغانستان کې دود او کلتور داسې دی که ته چیرې غواړې یو څوک میلمه کړې ورته د نورو توکو ترڅنګ یعنې ډېره هغه فوکس په سبزیجاتو باندې نه ترسره کېږي، یعنې سبزي څخه ګټه نه اخلي. یعنې دوی هغه ښه میلمه ته مثال غوښې وریجې دغه شیان وړي. تاسو ډاکټر صاحبان همیشه په دې باندې سپارښتنه کوي چې تاسو باید د سبو او سبزیجات څخه ګټه واخلئ. هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. یعنې په ټوله کې د سبو او سبزیجات چې له نیکه مرغه افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه دی چې ډېر اسانه او ارزانه پیدا کوي. په دې خپرونه کې ما همیشه ویلي دي چې موږ کولی شو چې په 100 افغانیو هم دومره سبزي واخلو چې شپې ته ترېنه استفاده وکړو، خپله بسته کورنۍ ترېنه استفاده کولی شي. نو په ټوله کې که داسې وایم ډاکټر صاحب د سبزیو او سبو څخه ګټه اخیستل څومره اړین او مهم دي، او تاسو ډاکټر صاحبان خلکو ته څومره سپارښتنې په دې تړاو کوئ؟ ډېر تشکر کمال صاحب. بالکل سبزیجات چې دي انشاءالله چې هر څوک هر څومره استفاده ورځنې کوي په دې کې ګټې ډېرې دي، تاوانونه بالکل نه لري. حتی ډېرې سبزیجات دي چې د ډېرې مشخص د ډېرې ناروغۍ په موضوع باندې ډاکټران کله چې دې ته پرهیز وایي ناروغانو ته ورته وایي چې دغه سبزي څخه استفاده کوه، او په اصطلاح باندې سبزي چې دي داسې دي خواړه بلل شوي دي هېڅ کوم تاوان نه کوي. او د ستا خبره په تایید باندې زه یو خبره په دې کې اضافه کوم، د دې څنګه د میوو په خوړلو کې باید هم د احتیاط څخه کار واخیستل شي. یو نیم خدس یو غلط فکر ورسره دی چې ولا زه شکر نه اوسېږم که هر څومره میوه وخورم هېڅ کوم ګټه نه کوي، بخښنه غواړم هېڅ کوم تاوان نه کوي. دا صحیح فکر نه دی. ډېره میوه وخوړل، د میوه په خوړلو کې احتیاط نه کول، د افراط څخه کار اخیستل کله کله هغه هم ستونزې راولاړوي. یو نیم میوې دي مثلا مڼه، کیله، هندوانه، خربوزه او انګور، په دې کې د فرکتوز په نوم باندې قند ډېر دی. که څوک دا بې رقمه بې اندازې ډېر استفاده وکړي امکان لري چې دغه د فرکتوز د زیاتوالي د وجې نه د جګر غوړو د تریګلیسیراید لوړوالی رامنځته شي، د نقرس ناروغۍ، د پانکراس د سرطاني حجرو زیاتوالی، خپله ډېر میوې استفاده کول چاغوالی شاید رامنځته کړي، نورې میتابولیکې ناروغۍ رامنځته کړي. خو د ده په څنګ کې که هر څوک په روټین شکل باندې په منظم په 3 وختونو کې چې زموږ استاد په دې وطن کې په اصطلاح داسې رواج ده چې 3 وخته موږ ورته ډوډۍ د ډوډۍ کې د شنه سبزي څخه استفاده وکړي، خو البته چې صحیح شنه سبزي اوسېږي، پاکه پرېموځي، بیا انشاءالله په دې کې ډېرې ګټې دي او هېڅوک پرې نه پیمانه کېږي. ډېره مننه کوم. چاغوالی هم انسان ته ستونزې رامنځته کولی شي که نه ډاکټر صاحب؟ کاملا 100% دا یو واضح حقیقت دی. هغه عام یو اصطلاح ده چې عام خلک هم دا زموږ په دې وطن کې په دې خلکو په منځ کې وایي چاغي چې دا چاغوالی د صدر ناروغۍ مور ده. که یو څوک وغواړي چې وزن واخلي، چاق شي، دا ډېر اسانه کار دی. اما که وغواړي چې هماغه چاغ انسان بېرته دوباره خپل وزن کم کړي، نو بیا دا ډېر سخت کار دی، ډېر ګران کار دی چې دوی هغه خپل په اصطلاح باندې په 6 میاشتو کې یو کال کې 1 کیلو 2 کیلو خپل وزن بیا نشي کمولی. څوک چې چاغ اوسېږي، وزن ډېر اوسېږي، په چاغوالي کې د وینې د لوړ فشار، د شکرې ناروغۍ، د قلب تکلیف، د معدې تکلیفونه او داسې نور تکلیفونه سره دي. همیشه لاس او ګریوانې مواجه سره وي. او یو خبره زه اضافه کوم، یو نیم خوراکونه دي چې هغه باعث د چاغوالي ګرځي. په دې کې ډېر فوکس، ډېر تاکید په وچه ډوډۍ باندې شوی دی. دې ته زموږ هېوادوال متوجه نه دي چې دغه یو نیم د غنم دغه سپینو وړه چې دې څخه د غنمو پوښ لرې کېږي، دا د تریګلیسیراید ډېر پورته کوي، د جګر چربي لوړوي. کچالو، سیله وریجې، د پسه غوښه، وطني هوی، خامه، پیروی، حلوا، ملایي او داسې نور ټول غوړ او زیات شیان چې څوک خوري، دا خلک چاغي ته مسایت کېږي. او دا خبرې زما د زنځیر شکل لري. وخت چې چاغ شو، چاغي بیا دغه نورو ناروغۍ ته لاره هواروي. د مثال په ډول د وینې غوړ زیاتوالی، د شکرې ناروغۍ، د قلب تکلیف، د فشار تکلیف او وغیره وغیره. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره اړینه مهمه ده چې موږ خپله شخصي حفظ الصحه وساتو؟ بله ډاکټر صاحب. ډېر تشکر کمال صاحب. شخصي حفظ الصحه دا ډېره خبره ده. هر څوک باید خپل حفظ الصحې ته متوجه اوسېږي. مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني. ځان باید پاک وساتي او په حقیقت کې هر هغه څوک چې حفظ الصحې ته خپل ډېر متوجه اوسېږي، ځان پاک ساتي، دی په ډېر نه ناروغه کېږي او دی د یو ښه او کامله روغتیا سره دوی برخمن اوسېږي. او په دې کې ډېر تاکید په ماشومانو باندې شوی دی. باید خپل ماشومان بالکل دوی عادت کړي چې د تشناب د تګ څخه وروسته دوی باید خپل لاسونه په صابون پرېمنځي، د ډوډۍ خوړلو څخه مخکې وروسته خپل لاسونه پرېمنځي، پایلوچ ونه ګرځي، خپل کالي پاک وساتي. او هر هغه څوک چې میوه خوري، ډوډۍ خوري، شنه سبزي خوري چې پاک نه اوسېږي، بالکل دې نه خوري. اول د پرېمنځي باید وخوري، که چټل اوسېږي بیا هېڅ کوم ګټه نه کوي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب صفي الله مسکینیار د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارو کې بریا او خوشحالي غواړم.